عالم ورورا داعی ورورا مدرس ورورا و د جماعت او د مدرسې خاونده تا په مقابل کې به هم خلک انکار کوي په تا به هم خلک ځان سرلړی ګڼي لیکن ستا په مدد کې به رب العالمین داسې خلک پیدا کړي لکه څنګه چې د آدم د احترام دپاره ملایکې پیدا کړي وي والله العظیم په باب د دعوت کې په باب د تدریس کې د باب د جماعت او د مدرسې کې موږ د الله په فضل باندې د ډرون د لاندې ژوند تېر کړی دی موږ د بارودو نه ډېر منګي جوړ کړي دي موږ شپې سرکونه سوري کړي دي ولله الحمد په ترسد باندې پوهېږو موږ بارودي جاکټ هم شتې کړي دي لیکن موږ د تدریس او د دعوت خوند هم لیدلی دی ولله الحمد نظامی ځوان به په خپلو برید او په څڼو خلک ویروي کله به پیکا او د راکټ نومونه یاد کړي او کله به د شپې چاپه یاده کړي لیکن داعي ورور مې شپې الله ته 2 رکعته منځ لږ د اوښکو څاڅکي یو څو دانې سجدې ولګوي سهار کلي چپه پراته وي زمونږ ورونه وویلله وایي موږ د مراکزو حفاظت کوو الله دې توفیق درکړي زمونږ ورونه وویل وایي موږ د علماو قدر کوو الله دې توفیق درکړي وی موږ د جماعتونو رهنمایي او مشري کوو الله دې توفیق درکړي ولې هغه مدارس درنه ګیر دي چې خوله پورته پروت دی ولې هغه زلمیان درنه ګیر دي چې ولو ته وځوړند شولو ولې هغه هلکان درنه ګیر دي چې خلکو ته سترګې وویستلې هر حکومت چې راځي په خپل حکومت او د خپل زور دپاره یو ځان سره ټاپه راوړي هغه ټاپه کله په یو وایي د هغه د وچلو او د هغه د وینې د تویولو د حلت دپاره دلیل وګرځوي په تیر نظام کې هم خلک موږ پېژني په موجوده نظام کې هم خلک موږ پېژني زموږ د مرګ دپاره ټاپو راوړونکو خلکو که هر څوک دی پرون دی که نن دی که سبا دی موږ به دا منبر او دا دعوت محمد رسول الله د الله نو څومره زلمیان مو د جوماتونو نه بند شلو هغه علمای کرام دلته مرګونه شوي وو والله العظیم چې د خلکو په لاس کې د ټوپکو سره خلک نیول شوي وو امریکایانو نیولي وو مجاهدین یې نیولي وو زموږ ملګري وو موږ یې پېژنو تاسو یې پېژنئ لیکن دا معامله یې نه وه کړې چې مړ کړی وي بیا یې په لا تیزاب اړولي وي زمونږ متوکل سره کومې لوبې وشولې زمونږ د متوکل په شانتې د شلګونو علماو سره کومې لوبې وشولې زه څو ځل اخطار کړی شوم ما څو شپې د کور نه بهر وکړلې دا احساس ته جذبه نه ده ګوره که د چا دا فکر وي چې دا جذبه ده دا جذبه نه ده ګوره د احساس د فکر دی سوچ دی زه مې د محترم ورونو د ټولو شرعي امورو کلک ملګری موږ اهل الحدیث نه په چا باندې خروج کوو نه مسلمانانو د کلمې والا وژنو څوک چې الله ته سجده لګوي څوک چې بیت الله ته مخ ګرځوي څوک چې په وخت د حلالته کې الله اکبر وایي څوک چې 5 وخت اذان ته جواب ورکوي څوک چې بچي ته د الا الله کلمه وایي څوک چې خپلې خور ته وایي مخ پټ کا څوک چې مسلمان ته وایي جومات ته لاړ شه والله العظیم موږ په ټوپک نه اوچتو موږ یې خلاف نه کوو لیکن کم از کم د ګیلې د سوال د دې حق خو لرو که نه چې څو ځل دې ځوړند کړمه څو ځله انشاءالله تعالی زه ابراهیمي بچی یم ګوره زه د لمبو څخه نه ویرېږم ما ته د موسی په شانتې دریابونه لارې راکوي ګورې ما ته د بیت الله په مدد کې ابابیل څو څو ځله را رسېږي زه د دعوت منبر نه پرېږدم زه خپل عقیده نه پرېږدم زما عقیده واوره الله د عرش د پاسه مستوي دی او شریک نه لري محمد رسول الله بشر دی او رسول دی او انسان دی د امیني زوی دی او د عبدالله بچی دی د ابوطالب نسی دی او د عبدالمطلب نسی او د ابوطالب وراره دی زما دا دعوت دی تفریقه نه پیدا کوم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا زما په عمل کې د قرآن او سنت نه غیر وښایه زما په قول کې د قرآن او سنت نه غیر وښایه بیا به ګورو که دا تفرقه ده چې محمد رسول الله نوم اخلم او ته مې په ملا پسې راکاږې آیا دا تفرقه ده چې زه خپل عمل کوم د تا جومات ته نه یم درغلی په تا باندې رد نه کوم او ته د خپل هغې نه په ما باندې ګزار کوې کوم اهل الحدیث 20 رکعتیز تراویح کوونکی د لاس نه نیولی چې مو کوه څوک تپوس کولی شي دا 2 واره درته وښیم چې منع کړی وي ورونو اهل الحدیث وپېژنئ موږ د محمد رسول الله دین رافشا کړی دی موږ دا دین خلکو ته رسوو نظامي کار مو د اسلام په طریقه باندې مونځ مو د اسلام په طریقه قسم مې دې په الله موږ د خپلو ښځو سره ژوند معامله ولاړه او ناسته د الله رب العالمین د دین په طریقه ده ها دومره د انبیا نه یو پیغمبران نه یو که خطایي رانه وشه فردي خطایي به لیکن زموږ د عقیدې خطایي به نه وي آدم بابا هغه ملائکې احترام کوي د وجې د علم نه علم کوه او آزاد ورزه د الله دپاره ان شاء الله تعالی ډېر کنډوې لارې به تا ته الله پراخې لارې وګرځوي
نو شیطان انکار وکړو واستکبر او ځان یې ډېر لوی وګڼلو وایي تاسو د فلانکي ډلې وئ او تاسو یو نه وئ معاف او تاسو به وژنو انا لله و انا الیه راجعون صرف دا زموږ د مرګ د حلت دپاره دلیل وګرځېدلو خبرې به عامې کوو ګورې محدودې خبرې به نه کوو زه د دې کونړ اوسېدونکی یم جمیل مې نوم دی په قوم ګجر یم د دې خلکو په جنازه او د دې خلکو په واده کې حاضر یم چې د چا په کار هم حاضر یم انشاءالله تعالی زه قسم مې دې په الله د خپلې عقیدې د وجې نه په یو اسلامي نظام کې د یو ولایت نه بل ته تللی نه شم زما مریض نشي تللی زه خپل عجیب بابا د عمرې د راتللو دپاره نه شم تللی زه د خپل کار دپاره نه شم تللی دومره دې وویرولم زړه دې راپکې وچ کړو انا لله و انا الیه راجعون ټول کړاوونه دا به د الله دپاره کوو ټولې خبرې به د الله دپاره کوو دا چې به د چنجو خوراک جوړېږي او دلته څوک دي دا خبرې به خېجئ چا دی چې خېجئ هغه یې اوس هم پرې پوهېږي او اوس یې اوري اوس هم پرې عالم دی موږ داسې پراخه دعوت لرو پراخه عقیده لرو انشاءالله تعالی لا تتغیر للناس زه د خپل ذات خبره کوم زه د چا دپاره بدلېږم نه ګورې ښه د الله په فضل و کرم باندې انشاءالله تعالی